الیا لوري راشه زما بچي. ولې امي سوي زما د لور ویښته خو څومره اوچ او خراب شوي دي. دا خو د ډېر وخت نه تېنم نه دي لبولې. راشه دلته کښېنه چې څه تړله په سر تېرو لبو. عالیا د یوې ښې لور په شان خپلې مور ته کېناستله او شبنم هغه تیل د عالیا په سر باندې ولګول. زه لورې مور هېڅ کار مه کوه. بس ما هم شوي دي خپلې کمرې ته لاړه شه او ارام وکړه. عالیا په خوشحالۍ سره خپلې کمرې ته لاړه او د ځان سره یې سوچ کوو. امي نن زما دومره خیال وساته. زما په خیال امي ته د خپلو ظلمونو احساس شوی دی. نن زه ډېره خوشحاله یم. داسې احساس کوم لکه د دنیا د ټولو خوشحاله انسان چې یم. د ابو د مرګ نه وروستو امي نن په اول ځل زما دومره خیال وساته. خو کله چې سبا سهار عالیا راپاڅېدله او د آینې مخې ته ودرېدله نو یوه چغه یې ووهله. امي امي زما سره دا څه وشو؟ دا څه وشو؟ د دننه نه د شبنم او د نایلې د خندا اوازونه راتلل. امي ستا په تیلو کې خو رښتیا ډېر زور و. ولې به نه وي ستا مور چې یم. ورشه وګوره زموږ عالیه به اوس څومره ښکلې ښکاري. په ټول کور کې د خندا اوازونه خواره شو. عالیا خپلې اوښکې پاکې کړلې او د ځان سره یې په زړه کې فیصله وکړله. زه به نور په دې کور کې یو شېبه هم پاتې نه شم چې زه هېڅکله خپله ونه ګڼلم. زه کوم ورسره نور یوازې زه نه اوسېږم. زه به لاړه شم هر ته چې زما قسمت ما بوځي. د غوسې د وجې عالیا خپل کور پرېښودو او روانه شوله. عالیا روانه وه چې آخر یو ځنګل ته ورسېدله. د ستړي بدن د آرام دپاره د یوې ونې د لاندې کېناستله او ځان سره یې سوچ کوو. اوس به زه چېرته ځم؟ زما د تلو هېڅ ځای نشته. زما قسمت ولې داسې دی؟ یا الله آیا زما دپاره یوه لاره نشته؟ عالیا اچانک په ځنګل کې د یو چا د درد آواز واورېدو. دا څوک دي؟ څوک په دومره تکلیف کې جاړي؟ عالیا پورته شوه او د آواز په طرف باندې روانه شوله. هلته یې یو بیماره بوډۍ ولیدله چې په ځمکه باندې پرته وه. دا خو یو بیماره ابۍ ده. په دې ځنګل کې چا ظالمانو داسې پرېښې ده. په بدن یې څومره زخمونه دي. له زخمونو نه یې خو بد بوی هم راځي. بوډۍ ښځې په کمزوري آواز سره وویل وږي یم ډېره وږي یم. څوک ماته د خوراک څه راکړی. راشه لورې ماته لږ څه د خوراک راکړه. اوهو ستا دا څه حال شوي دی ابۍ؟ ته دلته کښېنه زه درته د ونو نه مېوې راټولوم. عالیا د ونې نه مېوې راټولې کړې او بوډۍ ښځې ته یې ورکړې. بوډۍ ښځې ډېر په شوق سره هغه مېوې وخوړلې او ځان سره یې وویل او د ډېر وخت نه پس مې څه وخوړل. داسې احساس کوم لکه واپس مې بدن ته ساه راغلی وي. ستاسو کور چېرته دی ابۍ؟ او دلته ولې یوازې اوسېږې؟ د ځنګل بل طرف ته زما کور دی. له ما په بدن چې دا زخمونه دي او دا بدبوی ترې ځي نو دا زه خپلوانو دین ته یوازې پرېږم. ته څوک یې لورې او په دې ځنګل کې څه کوې؟ زما د بدن نه بدبوی خیږي بیا هم ته زما خواته رالې. عالیا په مسکا سره وویل انسان خو انسان وي ابۍ. په روح څه فرق راځي؟ بیا عالیا د خپل ژوند دردونه مشکلات او سختي هغه بوډۍ ته وویلې. نن د ډېر وخت نه پس چا زه انسان وګڼلم. ستا زړه ډېر پاک دی لورې. راځه د نن نه وروستو به دلته ما سره اوسېږې. عالیا د بوډۍ سره جونګړې ته لاړه او هلته به یې د بوډۍ شپه ورځ خدمت کولو او ورو بوډۍ روغه جوړه شوله. واله ابۍ ډوډۍ وخوره. لورې ستا د خدمت د برکته نن زه بلکل روغه شم. الله دې ستا ټول غمونه او دردونه لرې کړي. د دې دعا ویلو سره د عالیا په سر د سپینو او د سرو زرو ویښتان راوختل. هغه ویښته ډېر زیات ښکلي او ډېر زیات ځلېدل. دا زما ویښته دي؟ دا خو د سرو او سپینو زرو ویښته دي. رښتینې او ښه انسان سره همیشه ښه کېږي. لورې ځه اوس خپل کور ته لاړه شه. اوس به ته ته هېڅ شي نه یېرېږي. ډېره مننه ابۍ. الله دې تاسو ژوندی لري. عالیا د خپل کلي په طرف باندې روانه شوه او کله چې په کلي کې تېرېدان د کلي یو غټ بزنسمین په هغه باندې نظر ولګېدو او هغه عالیا ته ډېر زیات حیران پاتې شو. اوهو څه ښکلا ده. دومره ښایسته چینې خو ما په خپل ټول ژوند کې هېڅکله نه ده لیدلې. حاسبه دې چینې پسې لاړ شه او وګوره چې تا د چا لور ته څومره څه چې کېدلی شي زه غواړم دې سره نکاح وکړم. اخر عالیا خپل کور ته ورسېده. د عالیا په کتو سره شبنم او نایله ډېر زیات حیران شولې. عالیا تا دا ویښته دا د سرو زرو او سپینو زرو ویښته دي. دا د کومه راوړې؟ دا خو ډېره اوږده کیسه ده امي. بیا عالیا خپلې مور او خپلې خور ته د سر نه تر اخره پورې قصه وکړله. دا زما هم کور دی. که زه نه راځم نو څوک به راځي؟ ودرېدل امي. د دې منحوسې خبرې دې واورېدې؟ د دې خو جوړښت ډېر زیات شوی دی. پرېږده چې خبرې کوي. پرېږده ګورو به چې زه ورسره څه کوم. بله ورځ سهار شبنم چغې شروع کړلې. عالیه چېرته ده؟ ای علیې او منحوسې چېرته مړه شوي؟ اوسه پورې ودې نوابزاد کې؟ ای نایلي ولاړه څه ګوري؟ دا منفوسه ونیسه لرې نه پرېږده. کله چې شبنم او لایلا د عالیا خواله ورغلې نو جادویي یخته هغه دواړه په هوا کې اوچتې کړلې.
وی خدایا مړه شوم څوک مې بچ کې ساه مې بندېږي. امی داسې کېږي دا خو جادویي ویښته دي دا ویښته به موږ ووجني. ظلم کوونکي ته د خپل ظلم سزا یو نه یو ورځ خامخا رسېږي. ما هر څه برداشت کړ خو تاسو به هېڅکله د خپلو ګناهونو نه خلاص نه شئ. آنیا موږ وبخه لورې دا نن نه وروستو به ته هېڅ کار نه کوې. ټول کارونه به زه او زما لور کوو. علیا دواړه پرېښودې خو د شبنم او د نایلې د زړه نه حسد او لالچ لا نه ووتی. دواړه خپل منځ کې ناستې وې خبرې اترې کولې او ویې ویل بس ډېرو شو دا ځل به د تن تفاره د دې لوبه ختمو. خو امي که موږ څه کولو ته ورشو نو د دې هغه یاروونکي ویښته به مو بیا ونیسي. ما ته خو یې ډېر تنډ راکړو امي. نو بیا واوره لورې کله چې دا په جوړ خوږ ودې شي نو موږ به پټ پټ د دې ویښته پرېږدو چې ویښتې یې نه وي نو د دې پور طاقت به ختم شي. وا امي وا دا خو ډېر ښه خیال دی. کله چې شپه شوله هر طرف ته خاموشي خوره شوله. علیا په خپله کمره کې په جوړ خوب کې پرته وه. هماغه وخت شبنم او نایله د هغې کمرې ته ورسېدلې. شبنم قینچي را واخیستله او چې د علیا د یخته کټ کولو کوشش یې وکړو نو جادویي یخته د هغې د لاس نه تاو شو. شبنم په تیزه سره وویل هله لاس مې مات شو ای منفوسو ویښتو ما پرېږدی. علیا را یخه شوه او ویې ویل تاسو بیا زما ویښتو ته د نقصان رسولو دپاره راغلي یې. یاد ساتئ ستاسو هېڅ ظلم به اوس زما ویښته برداشت نه کړي. بس دا آخري ځل درته څه نه وایم. دا څه قسم منکوسه رفترې. دغه شان جادویي یختو به علیا د هرې خطرې نه بچ کوله. بل طرف ته هغه بزنسمین د نکاح لپاره د علیا کور ته رشته راولېږله. په یو څو ورځو کې د علیا نکاح وشوله. نایلې په سوځېدلي زړه سره وویل ودې لیدل امي ګورې که نه د دې په څومره ښه کور کې نکاح وشوه او ما ته وګوره زما واده هم کېدونکي وو خو د دې منحوسې ته بچ ونه شو. د شبنم سترګې وځلېدلې. ستا به خو شي لورې راځه نن به ځنګل ته د هغې بوډۍ خوا ته لاړ شو. ګوره ستا به هم هماغسې جادویي ویښته راشي او ستا به هم په یو ښه کور کې واده وشي. د دې نه وروستو مور او لور د ځنګل په طرف باندې روانې شوې. ځنګل ته چې ورسېدلې نو ویې لیدله چې هغه بوډۍ په ځمکه باندې د زخمونو نه ډکه پرته ده او د بدن نه یې ډېره مرداره بدبو راتلله. ډوډۍ څوک ما ته ډوډۍ راکړې دلته لوګي نه راکېږم. نایله خپله پوزه پټه کړله. چی څومره بد بوی راسي. تاسو څوک یې لورې که لږه ډوډۍ راکړې نو زما ژوند به بد شي. زه نایله یم او دا زما مور ده. زه ستا خوا ته د جادویي ویښتو اخیستو دپاره راغلی یم. دا نه چې تا ته ډوډۍ درکړم. زر زر زما په سر د سرو سپینو زرو جادویي ویښتو لګوه. دې د زحمت نه هېڅ شی نه ترلاسه کېږي. د جادویي ویښتو د حاصلولو دپاره به اول زما خدمت کوې. زه به ستا خدمت کوم. ستا عقل خو په ځای دی که نه. دا ته پته ده زما مور ما باندې یوسف یو کار هم نه دی کړی او ستا غوندې پتوی بوډۍ ته چې ګورم نو کلکه راسي. بیا هغې د دې نه زیاته بېتمیزي ورسره وکړله. ای بوډۍ زه درته ویم همدا اوس او همدا اوس زما په سر جادویي ویښتو لګوه. د بوډۍ سترګې سرې شولې. لارې چې او خو چاره زجینې لکه څنګه چې تا ما د په کرکو کتل د نن نه وروستو به هر څوک تا ته هم په کرکه ګوري. د دې الفاظو ویلو سره د نایلې د سر ټول یخته ورک شولو. د هغې د بدن نه د بوډۍ په شان څخه بدبو روان شو. دا دې څوک ویل بوډۍ امي او امي زه به مړه شم. دا وګوره په ما سور شو ډېر درد راته کېږي. شبنم ورخطا شوه او د بوډۍ خپو ته پرېوتله. ابې موږ معاف که زنبادور واپس روکه به موږ هم وکه. لاره جان او مارونه هلک زه هېڅکله نه معافوم. ستا نو په ټولو مړکون داسې یو کهندي حالت کې ژوند کوي. دا شو زموږ د حسد او د لالچ د وتي نن زما ته لور ته حاله شو. شبنم او د هغې لور نایلې ته د خپلو غلطو احساس وشو او بل طرف ته علیا د هغه بزنسمین خاوند سره ډېر په خوشحالۍ او په مینه سره ژوند تېرولو. نو دا کهاني موږ ته دا سبق راکوي چې څوک په زړه کې کینه حسد او لالچ ساتي نو د هغه انجام به هم دغسې وي.